د دنیا له سخت او له کړاوه ډک ژوند نه وروسته چې کله د الله تعالی نیک بندگان جنت ته داخل شي نو د هغه ځای د نعمتونو په وجه به د دې دنیا ټولې سختۍ هېرې کړي او هغه به څه عجبه صحنه وي چې کله موږ د اول ځل لپاره د جنت نهرونه، ماڼۍ، میوې، خیمې، سپین زر، سره زر، مرجان، ورېښم ووینو. داسې نعمتونه چې نه سترګو لیدلي، نه غوږونو اورېدلي او نه د چا په زړه کې تیر شوي دي. یعنې انسان مې حتی سوچ نشي کولی. کله چې لومړی ځل له هغه محبوبو کسانو سره ووینو چې له موږ نه وړاندې وفات شوي دي، کله چې وړوکی ماشوم د خپل مور سره وویني، سپین ږیری پلار له خپلو بچو سره، بچي له خپل مور پوها سره وویني، کله چې په دنیا ناجوړ او بېوسه انسانان هلته جوړ او روغ وویني، کله چې هغه خلک په خندا وویني چې په دې دنیا کې یوه ورځ خوشحالي هم نه وي لیدلي، سپین ږیري ځوانان دنګ وویني، خپلو نږدې یارانو سره جنتونو کې وویني، مجلس ورسره وکړي او د دې دنیا د ژوند خاطرې ورسره شریکې کړي. فکر وکړه کله چې آدم علیه السلام، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی او نور پیغمبران علیهم السلام سره ووینو، یو خوږ آواز واورو، راته وویل شي دا د الله د نبي داود علیه السلام خوږ آواز دی. په ظاهر او باطن ښکلی او سپېڅلی انسان یوسف علیه السلام په مخ درشي، او بیا چې کله د الله جل جلاله حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار ته ورشو، کینو ورسره، مجلس ورسره وکړو، ځان ورته معرفي کړو. جبرائیل، میکائیل او نورې ملایکې په خپلو سترګو ووینو. پر صحابه کرامو سلام واچو، د امت هغه لویو علماو سره خپله پیژندنه وکړو. د امت سپېڅلي شهیدان ووینو. کله چې راته وویل شي دا ابوبکر دی، هغه را روان کسان عمر، عثمان او علي دي. له هغې ونې لاندې ناست خالد بن ولید دی. محمدي اذان مو تر غوږ شي، راته وویل شي دا بلال دی. د اصحاب کهف یاران وګورو، ذوالقرنین ووینو. له ابو هریره رضی الله عنه نه حدیث واورو، ابن عباس رضی الله عنه راته تفسیر ولولي. او بیا دا هر څه د انسان هیر شي چې کله خپل خالق، خپل رب الله جل جلاله ووینو. سبحان الله العظیم. هغه رب چې دنیا کې مو ورته هره ورځ 5 وخته سجدې کولې او د ژوند ټول نعمتونه یې راکړي وو، لکه د 14 سپوږمۍ چې هیڅ پرده به مو ترمنځ نه وي. او دا سوچ وکړي چې لاړل ټولې اندېښنې او تکلیفونه، ژړاګانې، هر څه ختم شول، حساب کتاب پای ته ورسید او الله جل جلاله خپله وعده پوره کړه. او بیا د الله له لورې دا اعلان وشي چې احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا. الله تعالی به وفرمایي زه له تاسې نه راضي یم، هېڅکله به بیا درنه خفه نشم.